د اسلامي امارت واکمنۍ په افغانستان کې پر زیرک موبایلونو بندیز اعلان کړ. نوموړې واکمنۍ په هیواد کې پر چا د غټو موبایلونو کارول بند کړل. د دغه واکمنۍ چارواکو په امنیتي ناسته کې د زیرک موبایل پر کارونې بندیز ولګاوه. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي د شمالي ولایتونو د امنیتي ارزونې او د ملا هیبت الله د فرمانونو د تطبیق په موخه د بلخ د والي یوسف وفا په مشرۍ د جمعې پر ورځ په سریپول کې ناسته شوې ده. په دغه ناسته کې د زیرک موبایلونو د کارونې د محدودیت په اړه هم پریکړه شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په یاد ناسته کې د فاریاب، سریپول، جوزجان او سمنګان د والیانو ترڅنګ د یادو ولایتونو امنیه قومندانانو، د استخباراتو چارواکو او د ملایانو شورا مشرانو هم ګډون کړی وو. د شمالي ولایتونو د امنیتي ارزونې په دغه ناسته کې د بلخ والي یوسف وفا د شمالي ولایتونو د امنیت پر ټینګښت ټینګار وکړ. یوسف وفا ویلي امنیت ته باید جدي پاملرنه وشي، مجرمانو ته باید د شرعي سزا لاره هواره شي او د ملت پر وړاندې هیڅ ډول هلو ځلو څخه سپما مه کوئ او هڅه وکړئ چې د دښمنانو شوم پلانونه پر وخت شنډ کړئ. د شمالي ولایتونو طالب چارواکو په یاد ناسته کې د لرو پرتو او غرنیو سیمو د امنیت ټینګښت، د کډوالو ستونزو ته د رسیدو، د کوکنارو د کرکیلې مخنیوي او د امر بالمعروف وزارت د نوي قانون پر عملي کېدو هم ټینګار کړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې ویل شوي چې په شمالي ولایتونو کې طالب مسؤلانو د یادې ناستې پر مهال د طالبانو د تنقیص، د غلو پر ضد اقداماتو او د زیرک موبایلونو د استعمال د محدودیت په اړه پریکړه کړې ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.